په تیر یو کال کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار او په 22 ولسوالیو کې کشفي او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 110 میله مختلف النوع وسلې، همدارنګه تجهیزات، مهمات، پرزجات او چاودیدونکي توکي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې 110 میله مختلف النوع وسلې دي چې له جملې څخه کلاشینکوف، پیکا، راکټ، ټیټیکوف، والټر، ټیټي، بریټا، میګاروف، زیګانا، ګلاک، درازکوف، همدارنګه امپور دغه وسلې نیول شوي دي او د دغه وسلو سره هممهاله په تعداد 95 قوطۍ آتشي کپسول یعنې پټاکۍ نیول شوي دي، 80 عدده د امپور شاجورونه نیول شوي دي، 3 عدده ساده دوربینونه دي او 2 عدده د شپې دوربینونه دي، 1 عدد میل د پالتو پیکا نیول شوې ده، 1 عدد د راکټ تونل دی، همدارنګه په تعداد د 11,000 فیره د مختلف النوع سلاګانو مرمۍ نیول شوي دي چې د دغه مرمۍ له جملې څخه د کلاشینکوف مرمۍ دي، د پیکا مرمۍ دي، د ټیټیکوف مرمۍ دي، د زکویک مرمۍ دي، د ټیټي مرمۍ دي، همدارنګه د راکټ مرمۍ دي، د امپور مرمۍ دي. دغه وسلې او مهمات تجهیزات د 1442 د 3 میاشتې پر 4 تاریخ باندې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ په داخل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په مدیریت کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د دایاک امیرت ته د هغه استازو د کشفي او کوم استازي چې د دې دپاره ټاکل شوي ول د هغو په حضور کې د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د رسنیو په مخ کې د دایاک امیرت ته وسپارل. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره